چې یو ځل یې دومره ظلم وکړو چې د خپلې کوڅې مخې ته په لار کې کوي وکناو هم د شپې پټ په نوکرانو کې څوک خبر نشي او داسې کوي او کناو ظالم بچي چې دنه جاور کړه لکه د خوم په شان دی دنه یې وله خېټه جوړه کړه جور یې کړه او سر یې وله تنګ کړی مطلب یې دا و چې دې کې څوک ور پرېږدي چې دی راونځي او د پاسه یې پې نرۍ نرۍ څانګې کېښودې او د پاسه یې پې خاوره واچوله چې چاته پته ونه لګي دا د پیغمبر علیه السلام دپاره یو لټ جوړ کړه لټ او ځان یې د قصده ناجوړه کړه نو د حضور پاک مبارک عادت خو به دا و چې څوک به بیمار و که کافر به مو نو تپوس ته به یې ته د قصد یې ځان ناجوړه کړو چاته یې ورشئ محمد خبر کې صلی الله علیه وسلم ما ورته مه یادوئ خو خبر یې کوي چې ناجوړه دی نو چې راځي نو په دې لاره کې دې کوي کې به وغورځېږي نو بس پکې به ختم شي نبی علیه السلام چا خبر که چې ابوجهل بیمار دی نو حضور پاک له خو خدای ډېرې ښکلې خویې ورکړې قرآن وی انک لعلی خلق عظیم تا له خدای لوی خوی درکړی دی عظیم خوی نو چې پیغمبر علیه السلام راته و د کوي غاړې ته نږدې شو نو جبریل وله راغی وی مه ځه ولې وی دا خو تا ته خاوره ښکاري خو لاندې چختي بندګي پکې پروت دی او داسې ناتعتلین کوی دی د راوتو انتظام هم نه کېږي مه ځه نو حضور پاک واپس شو نو چې واپس شو نو ابوجهل ته چا وی چې خو راغی خو نیمې لارې نه واپس شو نو بس دو خدای ړون کړونکي بعضې وخت الله بعضې وخت یو انسان څه کي ړون کړونکي نو ابوجهل ته چا وی وی خو راغی تپوس ته دی خو دروازې له راورسېد واپس لاړ نو ده ورمنډه کړې بس ړون کړ شو اړو پوه نه شو ورمنډه یې کړه چې ولې لاړو پرېږده آواز ورکوم چې راځه راځه دا ما تپوس ته راغلی راځه خو چې ورمنډه یې کړې نو پوه نه شو نو مخکې خپل کوي کې ور پرېوته نو حضور پاک ته کنده کدوله نو پکې وغورځېد نو چې پکې وغورځېده اوهو دا څه شو نو خلک راتل رستې نو رستې چا شو هغه خو د خپله یو لوی دغه جوړ کړی یو لټ جوړ کړی هغې خو سر تنګ او ویښې لاندې نه پلن او چې کومو مزدورانو کار وکړو هغې خو د په پوړیان درمپایه راوختل او درمپایه هم راوچته کړه اوس به راوځي څنګه نو رسۍ به یې ښکته کړه نو رسۍ چا رستې شوه خو چې څوک به په غاړه به ور پرېوته غاړه به نور هم ور پرېوته هېڅ انتظام نه کېده او دوی مړ شوم پکې دننه چغې وی نه رسۍ کې باندې راوځي ځکه غاړه داسې تنګه وه نو دننه خېټه وه که نه نه شو رستې نو ده ظالم په خپل آواز وکړه وی محمد راولې بغیر د هغه نه مې بل څوک نشي راوستی صلی الله علیه وسلم نو حضور پاک ته چا راشه هغه سړی کوی کې پروت دی او ته چل ورسره وکړه نو نبی علیه السلام مبارک ورته ودرېده وی راودې باسم وی خدای دپاره وی په دې شرط به دې راوباسم چې ایمان به راوړې دا اوس ایمان راوړې نو دې لاس باندې دې راوباسم دا لاس در ښکته کوم او په دې لاس کې دې نیسم بار دې راوباسم او که ایمان نه راوړې نو تکړه شه وی راوړم واده ده نو رسول الله مبارک لاس ورښکته کړ اوچت یې کړ او یو روایت کې راځي چې رسۍ ورښکته کړه او په هغې یې دا راووې سپاره طریقه چې یو معجزه شوه د حضور پاک یو معجزه شوه نو چې راویې ویسته وایي شاه اوس کلمه وایه که نه یاره وی ډېر غټ جادوګر یې ډېر جادو چلیږي